زمری د ګجرو قدرمن شي قدردانه، زمری د ګجرو قدرمن شي قدردانه، الله دې تل آباد لره ګجر شیر علم خانه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه ستاسو ورور RJ فرهاد سباون. تاسو ګورئ زما د یوټیوب چینل سباون ټي وي. ګرانو کتونکو، ټولو ملګرو ته څومره اورسیز چې دي څومره په پاکستان کې دي، ټولو ته زما له طرفه نننی 14 اګست جشن ازادي ډیر مبارک شه. ګرانو کتونکو، نننی ویډیو پیغام به زما په یو درون خوږ مشر ګجر شیر علم خان لالاوي. زه په نن ډېر زیات خوشحاله یم چې ما تصویران وکتل او ما چې د هغه کوم تصویران ما وکتل نو زه ډېر زیات خوشحاله شوم او ما ویې چې راشه یو ویډیو پیغام پې جاري کا، خپل قوم ته دغه امتحاني ورکا او خپل قوم ته دغه باور ورکا چې قوم وګورئ تاسو کې ډېر زیات ټیلنټ دی. لکه څنګه چې زموږ ګجر شیر علم خان لالا دغه ټیلنټ د برکته او د دغه خپلو خدماتو د برکته نن ماشاءالله د پاکستان چې کومه MBBC ټره ده امنا بلوچ او د نه علاوه د پاکستان اورسیز پاکستانیانو زلفی بخاری صاحب چې دی کوم وزیر دی، نو د هغو د طرفه هغو ته ایوارډ میلاو شو. موږ پې ډېر زیات خوشحاله یو، موږ پې ډېر فخر کوو، موږ پې ډېر زیات ویاړ کوو چې زموږ د ګجر قام داسې تکړه ځوانان، داسې ښه زمري رالګي او ښه ټیلنټ دی پکې او داسې ښه ځوانان زموږ د ګجر قام راځي مخې ته په سکرین باندې او د دې نه علاوه په شا باندې هم د کیمرې ډېر ښه کارونه کوي د خپل قام دپاره او د دې نه علاوه د نورو قامونو دپاره هم. نو زه د ګجر شیر علم خان ډېره د زړه نه شکریا ادا کوم چې د خپل قام دپاره ماشاءالله تر اول نه والا تر اخره پورې ماشاءالله روان دی تر دې عمره پورې هغه زموږ ډېر ښه مشر دی، الله دې ښه ساتي او د ګجر قام ډېر زیات خدمت کوي. زه خپل قام ته دغه یو خبره کوم چې زما قامه تاسو کې ډېر زیات صلاحیتونه شته دی، تاسو کې ډېر ټیلنټ شته دی، تاسو میدان ته راشئ. لکه څنګه چې ګجر شیر علم خان لاله د خپل قام خدمت کوي ماشاءالله، نن هغه ته ایوارډ میلاو شو. سبا به تاسو ته هم چې نن مونږ جشن ازادي مناوو نو مونږ له پکار دا دي چې زموږ د قام یو ډېر ښه نوموړی چې د پاکستان نوم هغه یې ښودی دی چودري رحمت علي صاحب. چودري رحمت علي صاحب زموږ د پاکستان نوم یې ښودی دی. دغسې ډېر ځوانان شته دی. کو زه ډېر باس کوم په ګجر قام باندې، نو زما دا ویډیو بیا اوږده کېږي، خو دا ویډیو ما په دې مقصد وکړه چې نن ګجر شیر علم خان لالا ته ماشاءالله زموږ تره ته خوږ ته ایوارډ میلاو شو. نو زما قومه تاسو کې ډېر ښه ټیلنټ شته دی، ځان راوباسئ او خپل قوم باندې مه شرمېږئ. خپل قوم چې دی هغه را بیدار کوي. صحیح ده جي، په دې چل باندې نه کېږي. خپل قوم چې دی ماشاءالله ما ډېر ښه ټیلنټ والا خلک لیدلي په خپل قوم کې، خو د خپل قام ذکر نه کوي. دغه زموږ بدمرغي ده چې خپل قام چې دی په خپل قام مه شرمېږي او خپل قام چې دی هغه میدان ته راوباسئ. ستاسو قام چې دی هغه ډېر پاتې قام نه دی، ستاسو قام چې دی هغه ډېر نر قام دی. ستاسو قام چې دی او زموږ قام نو هغه د اصلي د دې خاورې بچی دی، اصلي د دې خاورې مالک دی، د نامعلوم تاریخ نه ګجر آباد دی. صحیح ده جي. او د ډېر د ګجر قام چې دی د ګجر قام به زه تا ته کومه خبره کوم، کومه کارنامه د ګجر قام ښیم چې څونه قربانیانې چې دي هغه ورکړي دي په پاکستان کې. صحیح ده جي. ګجر قام چې دی هغه ما لکه بدمرغي دغه راله چې د څه مسلو سره مخ شو، نو هغه بیا پسمانده علاقو ته لاړ. چې پسمانده علاقو ته لاړ نو لاړ د ګجر قام پسمانده علاقو ته لاړ. په دغه وجه باندې زموږ ګجر قام چې دی هغه ځان لږ سیټ ټکوي. نو زما دغه یو ریکویسټ دی خپل قام ته هم او چې را میدان ته شئ، ښه ټیلنټ دی په تاسو کې ماشاءالله او خپل ټیلنټ خپل صلاحیتونه چې دي هغه راوباسئ دغسې میدان ته. او شیر علم خان لالا ته بیا هم د زړه نه شکریا ادا کوم چې د خپل ګجر قام دپاره دومره خدمات کوي، دومره منډې ترړې وي او خپل ټایم خرابوي، خپل کاروبار چې دی هغه پرېږدي او د خپل قام دپاره کو جلسه وي، کو هره څه خبره وي، کو یو میټینګ وي، نو ماشاءالله هغه به رسېدلی وي ګجر شیر علم خان لالا. نو ګجر شیر علم خان لالا زما له طرفه زما چې څومره ملګري دي د سباون ټي وي ټیم د طرفه تاسو ته دغه ایوارډ او جشن ازادي ډېر مبارک شه. او بیا هم د زړه نه شکریا ادا کوم او ډېره مننه. الله هم ښه ساته په دغه کار کې هم الله مخ په وړاندې بوځه، الله هم چرې مه خرابوه. الله تعالی هم د خپل قام دپاره د نورو قامونو دپاره هم ستوری وګرځوه. ډېره مهرباني زما له طرفه ګجر شیر علم خان لاله ته سلوټ دی. خو موبایل مې مړه بس په یو لاس کې نیولی دی، که نه په دواړو لاسو مې ته سلوټ کوو. خو زه سلامونه قبول کړه. ډېره مهرباني زما خوږه تره ګجر شیر علم خان.